السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن موږ یو بل لیکچر ریکارډ کوو چې کوم موږ بیسک ټرم سٹارټ کړي او دا کورس چې کوم دی د دې دا مطلب دی چې کله موږ یو پروډکټ ګورو د کم مارکیټ لپاره ګورو او کم بزنس ماډل لپاره ګورو نو چې تاسو سو پورې په دې کې نه کلیر شوي چې زه په امازون کې کار سٹارټ کوم کم بزنس ماډل به سٹارټ کوم او په کم مارکیټ کې به سٹارټ کوم نو تاسو په امازون کې مخکې کار نشئ کولی د هغې دپاره پروډکټ تاسو نشئ کتی نو د دې دپاره اول موږ دا بیسک ټرم کوو او بیا به د پروډکټ هر یو پروډکټ کرایټیریا شیر کړو نو تاسو ته به مخکې چې تلل کوم په امازون کې دي هغه به آسان شي نو چې څومره ټاپکس اوس راځي دا ټول لازم په امازون باندې دي خو تاسو ته به مخکې امازون کې تلل اسانه شي بعض څیزونه موږ نه یې ایکسپلین کړي تاسو ته به ایشوز وي موږ دا ټرمز چې کوم دي دا خو پوره تفصیل سره ایکسپلین کړه تاسو به پوه شوي که بیا هم تاسو ته څه مشکل و تاسو ټیک ټاک اکاونټ هم شته او تاسو د دلته هم کمنټ کولی شئ صحیح ده اوس موږ دا چې کله یو پروډکټ موږ ګورو کم بزنس ماډل لپاره چې هغه های ډیمانډ وي مطلب داسې پروډکټ چې هغه خلک غواړي او خلک یې اخیستل غواړي سرچ کول غواړي نو هغه پروډکټ به تاسو ګورئ بل به داسې پروډکټ تاسو ګورئ چې هغه بیا تاسو کله معلوم کوي پروډکټ هنټینګ کې تاسو هغه پروډکټ معلوم کوي چې هغه بیا تاسو په اسانۍ سره سورس کولی شئ سورسنګ به ویلو که نه چې هغه بیا موږ واخلو په اسانۍ سره موږ ته سپلایر په اسانۍ سره میلاو شي بل لا چې موږ ته ښه سپلایر میلاو شي ښه پروډکټ راته راکړي په کم ریټ کې راته راکړي هغه موږ په سورسنګ کې د هر څه ایکسپلین کړي په سورسنګ ځان له کورس دی صحیح ده تاسو هغه بیا کتی شئ بل چې اوس موږ کله پروډکټ ګورو نو تاسو به بزنس ماډلز ته ګورئ په بزنس ماډلز باندې دا ډېر ډیپینډ کوي چې کله موږ پروډکټ ګورو نو چې د هولسیل لپاره موږ ګورو په هولسیل کې تاسو داسې لیسټ کتی شئ چې هغه تاسو ته اجازت نه بغیر د ایل ایل سی نه بغیر هم تاسو کار کولی شئ خو 80% چې کله موږ په هولسیل کې کار کوو نو هغه به موږ په کم بزنس ماډلز په کم طریقې سره کار کوو موږ به هغې دپاره ایل ایل سی رجسټر کوو کمپني به رجسټر کوو د برانډ نه به اجازت راخلو بیا به کار کوو خو موږ داسې کار کولی شو چې موږ یو داسې برانډ معلوم کړو چې پروډکټ معلوم کړو که هغه د برانډ یو که نان برانډ دي خو چې هغې سره موږ میټ وکړو هغه پروډکټ موږ په اسانۍ سره بعض داسې برانډ مې چې موږ د هغې ایل ایل سی نه غواړو موږ د هغې سره کار کولی شو خو تاسو چې کوئ صحیح هولسیل کوئ تاسو ته به ایل ایل سی د هغې دپاره په کار وي که نه تاسو چې سټارټ کې زه ټیسټینګ دپاره کوم نو ایل ایل سی ته ستاسو ضرورت نه تاسو خپل اکاونټ کې پروډکټ اچولی شئ خو تاسو به دې ته ګورئ بعض برانډډ پروډکټ هغه د برانډ اجازت نه بغیر تاسو نشئ خرڅولی برانډ به اجازت یا ډسټریبیوټر له ورکولی یا به هولسیلر له ورکولی د هغې هولسیلر به معلوم کوي هغه به تاسو له د هغې مختلف هولسیلر دي د هغه سره مختلف برانډز دي هغو سره پروډکټ د هغو سره او برانډ اکثر د خپله باندې ځان ته ټینشن نه کریټ کوي نور کسانو ته خپل پروډکټ ورکوي نو هغه به بیا تاسو ته هغې نه اخلي د هغې د اجازت نه بغیر تاسو په امازون کې نشئ خرڅولی صحیح ده هغې سره به تاسو میټو لیسټینګ به موږ ووایو میټو لیسټ به کریټ کوئ بل جنریک پروډکټ داسې چې په مارکیټ کې اکثر مختلف پروډکټ شي چې هغه د چا په نوم باندې نه وي نو هغه تاسو بغیر اجازته خرڅولی شئ بل دا داسې ده چې تاسو یو داسې پروډکټ کې چې هغه تاسو نوی کسټمایز پروډکټ جوړ کړئ د پرایویټ لیبل لپاره هغه هم تاسو خرڅولی شئ نو چې کله تاسو ګورئ تاسو به دې ته ګورئ چې آیا تاسو په څه باندې ډیپینډ کوئ که تاسو سره ایل ایل سی او دا چیزونه د برانډ نه اجازت راخلي تاسو به برانډډ پروډکټ ګورئ که نه تاسو ایل ایل سی او دا چیزونه نه وي د اجازت راخیستل درته ګران وي نو تاسو به بیا په جنریک پروډکټ پسې ګرځئ داسې نه چې تاسو د هغې دپاره پروډکټ ګورئ او تاسو سره ایل ایل سی څه نه وي او برانډډ پروډکټ ګورئ ځکه چې هغه به تاسو ته اجازت نه درکوي که تاسو یې بې اجازته لیسټ کړئ نو ستاسو لیسټ هم ډیلیټ شوی شي اکاونټ هم ستاسو خرابېدی شي تاسو ته هر څنګه مشکل مخامخ کېدی شي نو هغې نه ښه خبردار چې تاسو په دې چیزونو پوه وئ جنریک پروډکټ چې کوم دي چې نان برانډډ او جنریک یو نوم دی نان برانډډ مطلب دا چې د څه برانډ چا نه مطلب د چا په کنټرول کې نه او جنریک پروډکټ او د نان برانډډ یو مطلب دی بیا چې موږ دا څنګه لیسټ کوو څنګه به خرڅوو هغه ځان له ساینس دی هغه ځان له کنسپټ هغه به بیا وایو موږ خو چې تاسو په دې بیسک پوه شئ او بیا چې کوم دی موږ کوم پروډکټ ګورو چې په هغه کې مارجن چې کوم دی ګټه مارجن یا پروفیټ ګټې ته وایي چې دا 25% دی 25% 25% مطلب دا دی چې کله موږ 100 روپۍ ولګوو چې په 100 روپۍ باندې واپس موږ ته 25 روپۍ ګټه کېدی شي مطلب په 100 روپیز باندې موږ ته 25 روپیز ګټه کېدی شي خو بیا موږ ته 30 روپۍ کېږي 35 کېږي 40 کېږي 50 پورې 60 کېږي خو چې د 25 نه کم وي نو هغه به تاسو نه کوئ په یو بزنس ماډل کې به هغه تاسو نه کوئ صحیح ده بعض ټایم کې 15% مې خلک پسې ځي بعض کې 20 مې خو چې تاسو بزنس کوئ په امازون کې کوئ دومره هر څه کنسپټ یادوي بیا د هغه دپاره دومره خواري کوئ دونه لیګل پروسس نه پاس کېږئ کم از کم چې ستاسو 25% ګټه وي صحیح ده پروډکټ په معلومېدو کې به جلدي نه کوئ تاسو ته بیا ما ویلو چې تاسو به پروډکټ ګټه څنګه معلوموي هر څه په دې باندې ما تاسو سره په پروډکټ سورسنګ کې مې ویډیوز 2 شیر کړي او یو مې سره په پری ایکسټینشن ټولز چې کوم موږ شیر کړي دي په چینل کې چې کوم پلی لیسټ دی د پری ایکسټینشنز ټول والا پروډکټ هنټینګ والا هغه کې هم تاسو د هغې کتی شئ ما د هغې امازون ایف بی آی یو کلکولیټر دی په هغه باندې تاسو معلومولی شئ نیکسټ چې کوم زموږ سره دي چې موږ کوم پروډکټ اخلو چې هغه اوور سایز نه مطلب دا دی چې غټ سایز نه بل اوور ویټ نه صحیح ده چې مطلب دا دی چې ویټ ډېر سیوا نه
چې اوور ویټ پراډکټ هم نه مطلب چې سایز هم سیوانی او وزن هم ډیر سیوانی بیا تاسو ته ما لینک مخصوص چې امازون کم سټانډرډ سایز دی او کم ویټ دی هغه تاسو هلته لینک سره کتلی شئ په دې لیکچرز کې موږ دا ډسکس کړي بیا ایزیلی بریکیبل نه مطلب دا دی چې کم پراډکټ داسې نه چې ګلاسي پراډکټ نه یا په اسانۍ سره ماتیږي نه تاسو به داسې پراډکټ هم نه اخلئ بل به داسې پراډکټ نه اخلئ هغه څه نقصاني صحیح ده مطلب دا دی چې تاسو له څوک سورس کوي یا څه هغه د هغه پر نور پراډکټ سره نه شي کېوختی بعض داسې پراډکټ چې هغه نور پراډکټ د ځان سره خرابوي نو چې دا چیزونه پکې نه دي ته به پکې ګورئ صحیح ده چې دا پراډکټ دی دا سورسنګ ته به هم ګورئ هر څه ته به یې ګورئ صحیح ده بل دا دی چې کمپلیکس فیچرز پکې نه صحیح ده کمپلیکس فیچرز مطلب دا دی که نه چې بعض داسې پراډکټ تاسو هم کتلي په امازون کې تاسو هم پته نه لګي چې دا پراډکټ به د څه دپاره وي چې داسې پراډکټ چې هغه بالکل په اسانۍ سره مخکې کس په هغه باندې پوهېږي چې دا پراډکټ د دې چیز دپاره دی نو چې تاسو په هغه باندې پوهېږئ کمپلیکس مطلب دا دی چې مشکل فیچرز پکې نه خصوصیات یې مشکله نه په اسانۍ سره په پراډکټ کس پوهېږي چې تاسو داسې پراډکټ لانچ کړئ چې په هغه باندې خلک په ګرانه پوهېږي نو غم به یې نه ده ټیک صحیح ده داسې پراډکټ نه به ځان ساتئ بل ویریشنز مطلب دا دی چې تاسو کله په بعد کې تاسو امازون سره عادت شي بیا کولی شي خو په سټارټ کې به تاسو ویریشنز پسې نه ځئ ویریشن وایي اقسام ته تغیرات ته مختلف قسمونه مطلب دا دی چې تاسو په ټي شرټ پسې ځئ نو ټي شرټ کې مختلف سایزونه مي او رنګونه مي کلرز مي نو تاسو به په دې باندې انویسټمنټ ډېر لګي بل په دې کې کېدای شي یو کلر وچلېږي بل ونه چلېږي بل دغه شان شوز شو یا داسې چیزونه چې په هغه کې کلرز ډېر سیوای سایزونه پکې ډېر سیوای وزن دا چیزونه پکې ډفرنټ صحیح ده نو په داسې پراډکټ پسې به نه ځئ داسې پراډکټ به ګورئ چې بس په هغه کې کلرز او دا چیزونه ډېر زیات کم وي صحیح ده بل پیټنټ چې کوم دی تاسو به د پراډکټ ګورئ خو دا موږ په پرایویټ لیول کې ډېر زیات ګورو پیټنټ مطلب دا دی پیټنټ باندې به زموږ 3-4 ویډیوز راځي پیټنټ چې کله موږ چیک کوو د یو پراډکټ چې د دې پیټنټ رجسټرډ دی نه دی رجسټرډ نو په دې باندې موږ $50-100 لګو په یو او په دې والا ایکسپرټ ګورو موږ هغه ته پراډکټ ښیو چې تاسو دا پراډکټ چیک کړئ خو زه به تاسو د دې چیز نه بچ کوم تاسو به پیټنټ باندې زه ځان له ویډیوز شیر کوم صحیح ده پیټنټ شو بای باکس شو دا باس کنسپټ چې کوم دی په دې کې کار شته دی نو تاسو به زړه ورته نه وایي دا بیسک چیزونه او بیسک آیډیا تاسو سره راشي چې مخکې موږ په دا کورس په دې کورس کې مخکې موږ لاړ شو نور دا پیټنټ چې کوم دی تاسو به ډېر زیات کنسپټ په دې چیزونو کې پرووایډ کوم چې پیټنټ څه څو قسمه پیټنټ څنګه به موږ چیک کوو دا ځان له کنسپټ دی صحیح ده پیټنټ به تاسو سره یاد ساتئ او بیا به موږ مخکې انشاءالله ووایو صحیح ده خو د پیټنټ مطلب دا دی که نه چې د هر چا یو خپل نشاني د هر یو کمپنۍ یو خپله لوګو یو خپل نشاني یو خپل ډیزاین د هغو د خپل یو د دغه یو سټرکچر د پراډکټ یو خپل سټرکچر نو هغه هم تاسو نشئ کتای چې کله ته یو ډیزاین پیټنټ مطلب دا دی چې یو پراډکټ چا رجسټرډ کړی چې دا زما ډیزاین دی دا بل څوک نشي استعمالولی د ګورنمنټ سره رجسټرډ کړی نو تاسو چې کله پراډکټ سورسنګ کوئ پراډکټ کنټینګ کوئ دې چیزونو ته به ګورئ چې تاسو غلط پراډکټ سرچ نه کوئ یا غلط ویټ والا سرچ نه کوئ یا پکې کمپلیکس فیچرز نه یا مطلب دا دی چې هغه کې نور څه مسلې نه مطلب جنریک پراډکټ ته به ګورئ برانډډ پراډکټ تاسو پوه شئ برانډډ ته به ګورئ چې هغه پراډکټ په ایزیلی سورس کېږي مطلب په اسانۍ سره تاسو ته سورسنګ کې ملاوي دی شي ډیمانډ سیوای دا شانته پراډکټ ګټه پکې سیوای دا شانته ریټینګ ریویوز ته به ګورئ کیټګري ته به ګورئ چې آیا دا کیټګري مال امازون اجازت راکوي نه راکوي دا شان منتلی سرچ ته به ګورئ بای باکس ته به ګورئ ټرینډینګ ته به ګورئ چې آیا دا پراډکټ وایرل پراډکټ نه دی چې میاشت 2 وایرل بیا به مطلب ډاون کېږي څنګه چې پیس ماسک مثال تاسو ما درکو اوس هغه د کرونا هر څه ختم شو هغه پیس ماسک والا ډاون څومره ډاون راغلی ګراف مخکې چې کوم په هغه لږ ټایم کې څومره هغې ګروت کړی او بیا واپس څومره ډاون شو نو تاسو به دې ټول فیچرز ټول هر څه ته ګورئ نو مطلب دا دی چې تاسو څومره دا چیزونه مکمل کلیري ویټ او سایز او پرایس قیمت باره کې تاسو ته پته دا شانته ایسن باره کې بی ایس آر باره کې منتلی سیل باره کې منتلی سرچز باره کې تاسو ته پته کیټګري تاسو ته پته چې دا کیټګري په امازون ماته اجازه راکوي که نه به راکوي دغه شانته د پراډکټ ته به ګورئ چې دا څه پراډکټ څه نقصاني نه دی چې مطلب نور پراډکټ ته نقصان رسوي یا مطلب زموږ نه په امازون ایکسټرا چارجز وانه خلي یا مطلب زموږ له څوک راوړي غره نه ایکسټرا چارجز وانه خلي نو داسې عام پراډکټ چې کوم خرڅېږي په امازون کې په لکاو میلیونو پراډکټس دي نو تاسو ته ښه په اسانۍ سره پراډکټ میلاوي دی شي په هر یو کیټګري کې تاسو ته میلاوي دی شي تاسو دې ته مه ګورئ چې تاسو کوم پراډکټ خوښوي تاسو دې ته ګورئ چې کوم پراډکټ ښه یو په مطلب ګټه تاسو له کولی شي هغه خرڅ کړئ صحیح ده تاسو خپلې خوښې ته ډېر مه ګورئ چې یاره مطلب زموږ دا کمپني دا یا اکثر ملګري دا معلومات کوي زموږ د دې چیز کمپني دا یا موږ دا چیز جوړو او دا موږ څنګه لیست کړو تاسو په امازون کې پراډکټ سرچ بل بات چې څومره دا فیچرز موږ ویل دا موږ ته په پری ټولز کې ملاویږي خو موږ به دې لپاره یوز کوو پیډ ټولز مطلب پیډ ټولز به موږ اخلو هغه به موږ یوز کوو چې
کیپا باندې موږ څنګه معلومو دغه شان په هیلیم 10 به موږ څنګه معلومو په جنگل سکاوټ باندې به موږ څنګه معلومو په ایر لانچ باندې به موږ څنګه معلومو ای ګروپ څنګه یوز کو څومره پیډ ټولز دي هغه به تاسو سره په هغه باندې ځان له ویډیو جوړ کوم نو کو تاسو کم ټولز هم اخلي دغه ویډیوز به تاسو سره پراتی چې تاسو په ګوري بالکل په اسانۍ سره به پوهیږئ نو دا پروډکټ فیچر چې کوم دي دا ټولز چې کوم دي دا زموږ کار اسانۍ صحیح ده دا مینولی بم پروډکټ هانټینګ پروډکټ سورسینګ چې دا تاسو مینولی کولای شئ او تاسو کلم امازون کولاوي نور ویب سټ کولاوي چې تاسو په خو پروډکټ باندې نظر لګي هغه ځان څه سیو کوي دغه لپاره شیټس به مونږ وایو ایکسل شیټ څنګه جوړیږي د پروډکټ دغه لپاره بزنس ماډل لپاره او کوم بزنس ماډل لپاره موږ څنګه شیټ جوړو دا ټول هر څه بر سره زه ډیټیل باندې شیر کوم په ایکسل کې ورته یو کلاس نیمو اخلم چې په ایکسل هم تاسو لګ پوه شئ او شیټ هم تاسو جوړول شي تاسو ته چرته ضرورت نشته چې یو ځکه مطلب نه پوهیږئ لهجه کې نه پوهیږئ یا څه مشکل راځي بیا تاسو چرته ګوري خو زه به پوره کوشش کوم چې بالکل د بیسک نه تاسو ټول چیزونه وکم تاسو بالکل په اسانۍ سره هغه یاد کړئ او خو په اسانۍ سره په ساده پښتو کې په هغه باندې پوه شئ زه پوره کوشش کوم چې د انګلیش هر څه لفظونه غلط ویم خو تاسو سره پوه کم په څه طریقې سره صحیح ده ما مطلب دا دی چې تاسو پښتانه په ساده پښتو کې پوه شئ صحیح ده نور په تاسو څه پسې ظلم مو وړئ چې هر څنګه خو تاسو صرف کوشش وکړئ چې تاسو کوم مقصد دی تاسو په څه طریقې سره یاد کړئ بس صحیح ده مطلب دا دی چې څومره مونږ ساده ایکسپلین کولای شو په اسانۍ سره ایکسپلین کولای شو چې هغه چیزونه تاسو یاد کړئ او تاسو ته هغه نه پریکټیکل فائدو شي او په خپل باندې چې کوم چیزونه مونږ وایو مطلب ګوګل ټرند مونږ وایو مختلف ټولز مونږ ویل پری ټولز مونږ ویل ایکسټنشنز ویل هغه څنګه ایډ کیږي څنګه کار کوي په دې باندې تاسو کار شروع کړئ صحیح ده چې څومره پریکټیکل مونږ مخکې زو چې تاسو سره دا کوم اکاونټ نه علاوه چې کوم کارونه دا خو تاسو کولای شئ کنده ته د اکاونټ ضرورت نشته دغه ټول د امازون حصہ ده صحیح ده چې دا ټول چیزونه تاسو ته درځي او مونږ بالکل د بیسک نه زو تاسو چې کله مونږ دا کورس ختمو تاسو په ډراپ شپینګ هم پیږئ په هول سیل بزنس ماډل هم پیږئ په پرایویټ لیبل هم پیږئ په سورسینګ هم پوهیږئ د برانډ نه څنګه اجازه تر غوښتل شي څومره کانسپټ دي کوغه شپمنټ پلان جوړول دي کوم بزنس ماډل لپاره جوړول دي چې څه طریقه ده تاسو په هر څه پوهیږئ تاسو ته یو کانسپټ هم نه پاتې کیږي مونږ به پوره کوشش کوو چې تاسو سره کنټینټ څومره جلدی سره راتلی شي څومره زر شیر کیږي مونږ به هغه پوره کوشش کوو ټایم به ورته وباسو او تاسو ته به ان شاء الله ښه په ساده پښتو کې به تاسو ته فایده کیږي بل چې کوم ملګري څه کوېسچن کوي نو هغه د ویډیو په کمنټ کې کوئ